د نړۍ تر ټولو زوړ انسان ومړ. یادکاز د 118 کلونو په عمر د فرانسې په یو ښار کې د زړو وګړو د پالنې په یو مرکز کې ومړ. هغې دوې نړیوالې جګړې لیدلې وې او له کرونا وایروس څخه هم رغېدلې وه. فرانسوۍ راهبه اندري چې په نړۍ کې د زیات عمر لرونکو وګړو څخه شمیرل کېده په 118 کلنۍ کې مړه شوه. د زړو وګړو د پالنې مرکز ویاند ویلي چې نوموړې د خوب پر مهال د فرانسې په جنوبي سیمه تالون مرکز کې مړه شوه. دا راهبه چې اصلي نوم یې لویس دی له دوو نړیوالو جګړو او د هسپانوي انفلونزا چې ستره وبا هم یادیږي څخه ژوندۍ پاتې شوې وه. دغه فرانسوۍ میرمنې د تیر کال د فبرورۍ په 11 خپله 118 کلیزه ولمانځله. هغې د 118 کلیزې څخه لږ مخکې پر کرونا ناروغۍ اخته شوه او ژوندۍ پاتې شوه.